الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. گرانو مینوالو، زم بلال حمزہ خشکیوال او تاسو ګوره جرار ټیکنیکل چینل. مینوالو په دې ویډیو کې به تاسو صرف او صرف د آډیو په باره کې زده کړه کوئ چې موږ خپل موبایل باندې آډیو ریکارډینګ وکړو، د هغې نه به شور څنګه لګو او په هغې باندې به مختلف افیکټ څنګه لګو چې زموږ اواز ښکلې او رنګین طریقې سره جوړ شي. نو مینوالو راځو د هغې اپلیکیشن طرف ته، خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته ریکارډینګ پلی کوم چې د داسې ریکارډینګ نه به ستا د جون په سپینه پاڼه می لیکلی یو غزل دی غم داسې ریکارډینګ څنګه ستا د جون په سپینه پاڼه می لیکلی یو غزل دی غم دی جرار ټیکنیکل سبسکرایب کول مهیروي. نو اوس راځئ موږ سره پلی سټور ته به لاړ شو. پلی سټور کې به تاسو سرچ کې د آډیو په باره کې د آډیو انتهایی زیات اپلیکیشن په پلی سټور باندې موجود دي، خو بعضې داسې اپلیکیشن دي چې هغه به تاسو په پیسو اخلي. خو ما چې کوم سرچ کړی دی هغه دی لیکسس آډیو ایډیټر. تاسو ته مخامخ کاري لیکسس آډیو ایډیټر. دا به تاسو سرچ کې چې دا تاسو کله سرچ کې نو دا به تاسو ته راشي مخامخ په انسټال باندې به کلیک کې دا به تاسو ډاونلوډ کې انسټال دی کې. ما الریډي انسټال کړی دی، زه به دا اوس اوپن کم خالي. کتونکو دا هغه سافټویر دی تاسو ته مخامخ کاري، خو دې ما سره دا آپشن نه کړو چې ته ریکارډینګ نشي کولی ولې تا سکرین ریکارډینګ شروع کړی دی. ما سره الریډي پکې زوړ ریکارډینګ پروت دی، خو زه به تاسو ته پکې یو څو بټنې داسې وښیم چې دغه بټنې د څه لپاره دي. که د سرې بټن ته تاسو خیال وکړئ نو دا د ریکارډینګ ده، دغه شان د دا شنه چې کومه ده نو دا تاسو ته ښکاري دا د پلی کېدو ده، او دا سکویر څلورګوټه شان بټن چې کوم ده نو دا د سټاپ کېدو ده. دغه شان دا والیم چې تاسو ته مخامخ ښکاري دا د ستاسو د موبایل د مایک والیم دی چې تاسو مایک تیز ساتئ کم ساتئ نارمل ساتئ. دغه شان دا د دې چې کوم ویوز جوړیږي دا د هغې بار دی. دغه شان په دې باندې تاسو دې ته بل آډیو انپوټ کولی شئ. که دې باندې زه کلیک کړم دې ته بل ریکارډینګ تاسو ته چا رالیږلي په وټساپ باندې هغه دې ته هم انټر کیدی شي او دغه رنګې په دې باندې بیا سیو کیږي. نو اوس تاسو زه ریکارډینګ کوم او د هغه ریکارډینګ نه بعد بیا زه راځم، ځکه چې په دې دوران کې ریکارډینګ نه کیږي. تاسو ته ګوره مخامخ آپشن راځي، زه ریکارډینګ کوم او واپس بیا ویډیو ته راځم او ستاسو په مخ کې به انشاءالله ایډیټ کوم. حجی ګران کتونکو ما ریکارډینګ وکړو، تاسو مخامخ کاري په سکرین باندې دا ریکارډینګ دی. ګرانو مینوالو په دې کې څه لږ شور دی، هغه شور به لومبې لر کول غواړي، د هغې نه بعد به نور افیکټس یې لګول غواړي، د هغې نه بعد به نور افیکټس یې لګو. نو مینوالو تاسو ته لږ ته پلی کوم، صرف دا شور درته ښیم چې د دې ځای نه واله دې پورې دې شور ته وګورئ. دا چې څنګه شور دی داسې دا په دې ټول آډیو کې دا شور موجود دی، دې کې اخر کې هم تاسو ته ښکاري، خو په دې ځای کې پکې نور وایس دی نو د وجې نه هغه نه ښکاري. په میس کې ګیر دی، دې ته وګورئ په دې ځای کې هم لږ شته دی، په دې ځای کې هم شته دی، خو په دې آډیو میس کې هم شته دی. څومره شور دی. دا ختمولو لپاره به تاسو په دې درې ټاکو باندې کلیک کوئ، افیکټس ته به لاړ شئ. افیکټس کې به تاسو راشئ نایس ریډکشن ته، په دې باندې تاسو کله کلیک کو دې نه ما سیټینګ کړی دی، دغه سیټینګ سره به تاسو پرېږدئ دا -11 دغه شان د 65% دی او بل چې نو 102 MS دی. دغه شان دی دا تاسو په 10,000 هارز باندې هم ودرولی شئ. ریپلای باندې مې کلیک کړو، دې نه به شور به تلیر شي نو د آډیو به هم لږ په مزه شي، ولې چې شور هغه ځای ته ختم شو. دې ته مینوال تاسو ګوره دې نه هغه شور ختم. دغه شانتې په دې ځای کې چې کوم ختم آډیو هم لږ په مزه کو، خو دا شور ختم. اوس به دا آډیو موږ د کوم ځای نه تیزو، دې له به نور افیکټس یې کم نه ورکوو. مینوال لومبې به راځو افیکټس ته، افیکټس به لومبې موږ ایکو ورکړو، لومبې مو نایس ریډکشن ورکړو، دویم نمبر ایکو. ایکو دا سیټینګ ما کړی دی سمپل شانتې، زه پې صرف پلی کوم، که تاسو پلی کوئ د پلی بټن هم شته دی، صرف پلی مې کړو ډایرکټ چې ویډیو ډېره غټېږي نه. د دې نه بعد به راځو موږ ایکویلایزر ته.
مینوالو ایکویلایزر आवाज لغونتې نارې کوي، आवाज اوچتوي، او امپلیفایر ورسره موجود دی. امپلیفایر د پاره دا یو والیم دی. تاسو به دلته کې آډیو پلی کې ستا د جون پاس پینا پاڼه می لیکلی یو غزل دی، غم دی را سمل دی مورې، غم دی را دی والیم ته به تاسو ګوره، تاسو به راښکاري چې دی ویوس ښه برابر وي، نه ډېر زیات وي او نه ډېر زیات کم وي. ستا د جون پاس پینا پاڼه می لیکلی یو غزل دی، غم دی را سمل دی مورې. حاجي مینوال دا مې هم اپلای کو، دا आवाज به اوس تیز شي او شور به پکې بیا هم نه وي. چونکې افیکټس به پلی کېږي نو د دې وجې نه دی به خامخا لوډینګ کوي. اوس تاسو کتل هغه شور پکې نشته. اوس مینوالو لومبۍ خبره خو ما نه دا خبره هم هېره وه چې دا علاقه به دا ځای چې کوم دی دا به دې څنګه ختمو، دا لغونته چې کوم عصر کا ټایم دغه شوي دا به دې ختمو. په داسې دې بر نشان باندې به کلیک کو او دې خوا به یې راولي دې ځای پورې، دغه شان دې بل طرف ته. اوس راځو بل افیکټ به پې لګو، کمپریسر. مینوالو کمپریسر چې کوم دی نو هغه आवाज اوچتوي. ما سیټینګ کړی دی، بس صرف اپلای نه ووهم. تاسو به د خپل سیټینګ هم دغه رنګ یې کوئ، هر چا خپل خوښوي. ستا د جون پاس پینا پاڼه می لیکلی یو غزل دی، غم دی را سمل دی مورې، غم دی را سمل دی، غم دی را سمل. دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نو بالکل تاسو په لایک بټن باندې کلیک کړئ. خو یو خبره را شو دا به سیو کوئ څنګه دی مخامخ تاسو سیو ښکاري، په دې باندې به کلیک کړئ او دا به تاسو سیو کې ستاسو موبایل کې به سیو شي. او بله خبره دا چې تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړئ جرار ټیکنیکل چینل، نو بالکل سبسکرایب کې او زموږ د ایډیټینګ مختلف ایډیټینګ ویډیوګانې او په دې چینل باندې تاسو ګورئ، لکه د تصویر ایډیټینګ، دغه شانتې د آډیو ایډیټینګ او دغه شانتې نور هم د ویډیو ایډیټینګ سافټویر او ویډیوګانې به تاسو کتی شي. نو اوس ماله اجازت راکړئ د الله پامان. داسې دی هم حیوان شپه ورځې ذکرونه کړي، دواړه جهانونه